اجرا کې به ستر خوشحال څو شعرونه د دې پرتنین ناستې سیمینار و ګډونوالو ته ډالۍ کړم. ستر خوشحال وایي بیا رباب د مغني شه سرایت کا په نغمه کې نوي نوي حکایت کا شیخ دی کنج د سومۍ زه به ګلګشت کړم د بهار ګلونه ماته هدایت کا ګدایانو لره غم د ګېډې ډېر دی ګدایانو لره غم د ګېډې ډېر دی بادشاهان د غم د ملکو ولایت کا په دا شهر کې څرګند شراب خرڅېږي په دا شهر کې څرګند شراب خرڅېږي متصف د بادنوشو رعایت کا د ښکلیو د دیدن مینه ګناه ده سته خوشحال خټک درست عمر جنایت کا د نن د دې ناستې چې کوم درانه وینا کوونکي دي په هغو کې زموږ څلور لیکوالان پښتو استادان شامل دي او د دوی لپاره د هر وینا کوونکي لپاره به زیات تر زیات 20 دقیقې وخت وي. نو زه په ابتدا کې دا فرض کوم چې د وخت خیال باید چې وګړو وینا کوونکي خپله وساتي او خپلې خبرې خپلې ویناوې هم په دې وخت کې تر ګډونوالو پورې ورسوي. بې د هېڅ تعامله زه خواست کوم و اول وینا کوونکي ته چې بلا مبالغه چې په هره سیمه کې هر ځای کې دا ځوان میشته وي د ادبي فعالیتونو هر ځلو یو پېښې په خپلو وژو واخلي او لیکوال دی محقق دی. دا وخت د باچاخان یونیورسټي چارسدې د پښتو څانګې مربي دی لیکچرار دی او د دې پی ایچ ډي د پښتو شاعري کې سیاسي شعور باندې دا کتابونه چاپ دي. زه بلنه ورکوم و ډېر ګران لیکوال ادیب ډاکټر محب وزیر ته چې ویډیو راسي خپله مقاله تعلیمي ستونزې په خیبر پښتونخوا کې په دې موضوع وړاندې کړي. جناب ډاکټر محب وزیر. د لوی خدای په لویه نامه پناه غواړو دغه حکومتونو نه چا چې موږ ټول عمر د یو بل نه لرې ساتلي. محترم صدر صاحب مرستیال صاحب او مخامخ ناستو زیاترو زما استادانو زما همزولو زما مشرانو چې هغه زما که نصابي استادان دي او که غیر نصابي استادان دي زیاتره پکې زما سیاسي استادان پاتې شوي دي. ویاړ کوم چې ستاسو په وړاندې په سټیج ولاړ یم خو د دې سره سره احساس هم راته شته چې د خپلو استادانو ته به زه څه وایم او بیا یو داسې صورتحال سره هم مخ شوم چې دا دروند سیمینار چې په درنو علمي خبرو باندې اړه لري د هغې په پیل کې به زه تاسو ته څه وایم. نو لومړی مقاله نګار یا څه یا څه نو خدای دې خیر کړي. زما موضوع چې ده هغه په خیبر پښتونخوا کې د پښتو تعلیمي ستونزې دي خو تر څو چې موږ د ستونزې خبره کوو نو باید چې اول دا هم وګورو چې دا ستونزې راولاړې سوي ولې دي. په هغې باندې ځینو کسانو خبرې هم کړې په لومړي سیشن کې خو بیا هم زه غواړم چې زه داسې نو دې دپاره ما د خپلې مقالې ته یو ټکي اضافه کړی ده. نوآبادکار نوآبادیاتي خلک مقامي خلک ځایي خلک د هغې یو بل سره څنګه تعلق وي
نو آباد کار چې کله هم راځي او بیا زموږ سیمه چې کومه ده پښتونخوا چې هغه پښتونخوا جغرافیه زما په دغه کې صرف د خیبر پښتونخوا نه ده بلکې د آمو نه تر اټکه تر جهلمه پورې چې کومه پښتونخوا ده زه هغه یم دا د ډېر وخت وروسته د څو پیړیو وروسته مسلسل د استعمارګرو په قبضه کې پاتې شوې ده کالوني پاتې شوې ده دلته خو بیا هغه حساب چې کومه د هندوستان سره تړلې شوې حساب هغه خو زما په خیال زه داسې محسوسوم چې نن هم موږ یوه کالوني یو نن هم موږ استعمارګرو نو د استعمارګرو اول دغه دا وي چې هغه یو طاقتور فوج په ذریعه راځي دلته هغه په خپلو ملکونو کې خو جمهوري حکومتونه جوړوي او ټولې د ولس فیصلې په جمهوري انداز باندې کوي خو د نوآبادیاتي خلکو د مقامي خلکو چې څومره هم فیصلې دي هغه دوی فوج ته وساتي نو او د فوج طریقې کار به وي د فوج او دا فوج چې کوم دی د یو مخصوص عدالتي نظام رایج کړي چې هغې ته قانوني لارې چارې ګوري هغه قانوني نظام موږ په وړاندې دی چې د قصخانۍ د واقعې فیصلې څنګه ورکړي او د اتیخېلو د واقعې فیصلې څنګه ورکړي دا یو مخصوص عدالتي نظام وي او په هغې باندې دوی خپل ځان قانوني یو حیثیت ورکوي یوه مخصوصه افسرشاهي جوړه کړي افسرشاهي په دې معنی کې چې یو خو دوی په خپله هم افسرشاهي د ژوند تېروي بل په مقامي خلکو کې دوی یوه داسې ټولنه جوړه کړي چې د نوابانو د اربابانو د ملکانانو د ملایانو او هغه دوی وروځي او هغه چې ورځي نو هغه په ټولنه کې یو افسرشاهي مخې ته راشي یو ایلیټ کلاس مخې ته راشي نو ټولنه په کلاسونو کې تقسیم کړي دا د هم د نوآبادکارو یوه پالیسي وي دوی ځان دپاره یو داسې مخصوصې لرې لرې د مقامي خلکو نه ډېرې لرې چاونۍ جوړوي ځایونه جوړوي چې موږ یې نن هم باقیات وینو بلکې اوس هم دي او هلته بیا په هغې باندې غټ غټ لیکلي شوي وي چې دلته د هندوستانیانو او د سپیانو د سپیو راتګ منع دی په هغې بیا غټ ولیکي هندوستانۍ به نه راځي او سپي به نه راځي نو دا یو دغه دی د مقامي آبادۍ نه دوی ځان ته مرشیان واخلي او استادان ځنې واخلي او څه دپاره چې په مقامي ژبو په مقامي کلتور په مقامي تاریخ په مقامي سیمه باندې دوی څېړنې پیل کړي او هغوی زده کړې وکړي او د دې دپاره نه چې ګنې د مقامي خلکو سره د دوی همدردیانې وي بلکې د دې دپاره چې موږ دا خپله استعمارګري چې کومه ده دا نوره څومره ټینګولی شو مقامي ولس ته دا احساس ورکوي چې ګنې ستاسو ژبه د څېړنې نه ده تاسو د څېړنې خلک نه یې موږ راغلي یو موږ به تاسو په تاریخ باندې ستاسو په ژبه باندې څېړنې هم کوو او موږ راغلي یو تاسو ته به تهذیب هم درښایو او هغې سره سره بیا دوی خپله ژبه هم رایج کړي ذو لسانیت یو نظام رایج کړي دلته چې مخکې کوم ژبه وي مقامي ژبه د هغې په ځای یا فارسي راولي عربي راولي فارسي راولي او یا بیا انګریزي یا بیا اردو یا بیا دا د دې نفسیاتي ستونزې راځي دا د نوآبادکارو چې کومې دا دغه دي طور طریقې دي د هغې بیا مخصوص نفسیاتي اثرات کېږي په مقامي خلکو باندې نفرت پیدا کېږي نفرت د دوی د مضبوط فوج نه د دوی د کلاګانو نه د دوی د محلاتو نه د دوی د افسرشاهۍ نه مقامي آبادۍ چې کوم دي هغې ژوند په ژواک باندې د دوی د لوړې مرتبې نه اثرات مرتب کېږي د دوی مرتبې ته چې ګوري او بیا د دوی چې کوم را پیدا کړي افسرشاهي وي نوابان اربابان ملکانان خانان یا داسې نور خلک نو هغې د مرتبې نه د مقامي آبادي متاثره کېږي منشیان فاضلان او یا استادان چې کوم دي هغه د یو تفخر احساس هم کوي چې موږ د اکاګانو یا د چا د استعمارګرو استادان یو یا او دوی دا احساس وکړي چې ګنې موږ د پښتو یا موږ د مقامي ژبې ډېر لوی خدمت کوو دا یو احساس دوی ته نفسیاتي طور کېږي
په مقامي ژبه کې چې کله دوی تاریخ یا په مقامي ژبه یا په نفسیاتو باندې دوی تاریخ شروع کړي ریسرچ شروع کړي نو هغې نه مقامي خلک د احسانمندۍ ښکار شي هغې ورته داسې ګوري چې ګنې دا خو په موږ باندې دوی ډېر زیات احسان کوي دا خلک هر کله چې کله د احسان خبره راشي مخې ته نو احسانمند سړی همیشه ګونګی وي هغه د چا په مخ کې بیا اظهار نشي کولی ځکه چې هغه د خپل احسان ودرېږي مخې ته خپله ژبه او کلتور ته بیا دا مقامي خلک چې کوم دي هغه سپک کتل شروع کړي چې واقعي دا خو زموږ ژبه چې کومه ده دا د تحقیق نه ده او هغې په نتیجه کې بیا مقامي ټول ولس چې کوم دي ځان ته کاهله وکړي او ځانونه خپل مفلوج وګڼي چې بس موږ مفلوج یو د دې رد عمل په دوه قسمه راځي بیا د نفسیاتي ستونزو رد عمل په دوه قسمه راځي اول رد عمل یې د انجذاب وي انجذاب چې ګنې لکه موږ په هندوستان د تاریخ نه موږ ته سر سید احمد خان ډېر لوی مثال دی چې هغه به دا کوشش وکړي چې یاره موږ ته انګلیسي ژبه زده کول پکار دي موږ ته د انګریزانو رویې خپلول پکار دي موږ واقعي زموږ ژبه هغه استعداد نه لري هغه رویې نه لري بس موږ مهذب جوړ شو نو دوی کوشش کوي چې په دې کې هغه خلک شامل وي زیاتره چې یا خو یې ګټې وټې وي د نوآبادکارو نه او یا دوی ته یې خطابونه ورکړي یې ملکانان کړي یا څه وي دویم رد عمل یې د بغاوت راځي دا بغاوت چې کوم دی دا د دوی د افسر شاهي نه وي د دوی د فوزونو نه وي د دوی د کلاګانو نه وي او په دغه حوالې سره بیا قامي تحریکونه جوړېږي قامي تحریکونه چې کوم جوړېږي په دغه ځای کې بیا یو بل داسې سټیج راځي چې اکثر قامي تحریکونه خالص د نفرت په بنیاد جوړ شي نو هغه دومره شدید وي چې هغه د سماجي ارتقا نه انکار وکړي هغې کوشش دا وي چې موږ خپل اقدار خپل کلتور بیا راژوندي کړو خو په داسې شکل کې راژوندي کړو چې څنګه 400 کاله مخکې وو نو دا 400 کاله مخکې د راژوندي کولو عمل چې کوم دی دا د سماجي ارتقا نه انکار دی نو زما په خیال دلته یو په د قامي تحریکونو کې هم دا شی راځي لکه زموږ ډېر ملګري نن سبا داسې دي چې هغه وایي چې یار پښتو ژبه بیخي سوچه ساتو موږ نو ژبه خو یو سماجي عمل دی هغې کې یو بدلون خامخا راځي نو که موږ خامخا هغه 400 کاله پخوانۍ ژبه ژوندي کړو نو دا به کوم بیا یو بلې غاړې ته پوځو او هغه به هم ډېره ټیک خبرانې وي نو دغه د قامي تحریکونو سره دلته یوه دا مسله هم راځي په دې کې بیا ډېر کم داسې قامي تحریکونه وي ډېر زیرک دانشوران وي ډېر زیرک رهنمایان وي چې هغه د سماجي ارتقا او هم د نوآبادکارو د رویې په خلاف د بغاوت تحریک شروع کړي نو دا چې کومې خبرې ما وکړې د نوآبادیاتو په حوالې سره زما په خیال موږ چې کله د پښتو د تعلیمي ستونزو خبره کوو نو دا ټول پیداوار د دې خبرې دی د ټولې رویې جوړې شوي د دې خبرې نه دي او دا ټولې چې زموږ ژبې سره کمې نن مسلې دي دا د تېرو 450 کالونو دورانیه چې کومه راغلې ده بلکې زه خو دا وایم چې د عربیانو د راتګ نه چې کوم سلسله شروع شوې ده هغه تر ننه پورې جاري ده او دغه مسلې راولاړې کړې اوس مسلې په دې کې یو بل سټیج هم راځي عبوري دور وي عبوري دور کې همیشه دپاره چې کله بغاوتونه شروع شي نو هغه چې کله پوه شي چې یاره زه بس زما خپې دلته نه ټینګېږي روز به زه ځم خو هغه بیا هم خپل کوشش کوي هغه مقامي آبادي یاروي په عبوري دور باندې هغه چې کله دا ازادي غواړي چې هو نو ته به خورې څه تا سره دي څه ستا په ژبه کې دي څه تا سره تعلیمي اصطلاحات نشته تا سره ټکنالوژي اصطلاحات نشته تا سره دا نشته نو مقامي ولس بیا د دې خبرې نه هم یادېږي چې واقعي دا خو ما ژبه داسې ده اوس که مونږ ګورو خپله ټولنه نو په خپله ټولنه کې که زه په دې بازار کې ودرېږم ووایم چې پښتو ژبه دې تعلیمي شي نو 100 کسان به ماته دغه جواب راکوي چې ستا په پښتو کې دي څه نو دا عبوري دور ته ټینګېدل دي او دا عبوري دور ته تر اوسه پورې پښتانه ټینګ شوي دي او اگر چې زموږ په وړاندې په دنیا کې ډېر غټ غټ مثالونه دي جاپان مثال موږ واخلو چې هغه ډېر ژر عبوري دور نه راووتل او خپله ژبه یې کمزوري ځای ته ورسوله او د ساینس او د ټکنالوژي ژبه یې
ستونزو خبره چې کېږي نو په ټول نه مخکې خو زما په خیال دا ده چې پښتو د پاکستان په تعلیمي ادارو کې بنیادي حیثیت خو خود نشته چې ثانوي حیثیت یې هم نشته بلکې د یو درېیمې ژبې په حیث باندې دلته لوستلی کېږي او درېیمې ژبې ته یا ثانوي ژبې ته همیشه دپاره د ولس توجه ډېره کمه وي. پښتو ژبه د قامي تحریکونو یوه همیشه دپاره غوښتنه پاتې شوې ده او په دې وجه باندې دلته په ریاست کې کوم پښتو ته د پښتونستان دویم نوم ویلی شوی دی. نو په دغه وجه ریاست د دې ټکي نه هم یېرېږي. اوس خو لږ صورتحال بدل دی، یعنې پخوا به د پښتو لیکل چې چا کول نو د هغه سره به یو CID والا خامخا ګرځېده. دا هغه یوه ستونزه ده. د پاکستان د پاکستانیت تصور او د ملت تصور دا هم د پښتو په وړاندې یوه ستونزه ده. عوامي نسل ګوند چې کله په پارټۍ په حکومت کې راغی نو هغه په لومړي ځل زه دلته ناست یم هغوی ته په زیاته معلومات په لومړي ځل نصاب تیار کړ. په دې نه وړاندې ټرانسلیشن پراجیکټ موجود و د فضل حق په وختونه، نو هغوی به د پرایمري په سطح باندې هغه کتابونه قاعدې معاهدې ټرانسلیټ کولې. دوی په لومړي ځل دا کار وکړ چې د قاعدې نه واخله تر 12مه پورې نصاب جوړ کړ باقاعده او ماډل هغه یې جوړ کړ او هغه نصابي ادارې ته واستولو چې په دې باندې په دغه ماډل باندې موږ ته نصاب تیار کړی. نو دا یو کار دوی په لومړي ځل وکړو تر د 14 جماعت پورې. خو په دې کې بیا د حکومتونو ترجیحات دي. په هغه ماډل کې دننه بیا دوی لکه داسې دغه کې وي چې اوس لکه عوامي پارټۍ په دوران کې فضل رحیم صاحب په دوران کې دوی د پرایمري چې څومره سبجیکټ شو سوا د انګریزۍ او د اردو نه هغه تقریبا ټول پښتو ته اړولي وو. د ریاضي شوه، اسلامیات شو، ساینس شو، مشرقي علوم شو، دا ټول د پښتو ته اړولي وو. اوسنی حکومت چې کوم راغلی دی هغه حکومت دا ټول بېرته بیا په انګریزۍ باندې واړول. نو دا او عربي راغلیا دي. نو دغه یوه د حکومتونو د پالیسۍ چې کومې دي دا هم د پښتو په وړاندې غټه ستونزه ده. میډل او های په سطح باندې تر اوسه پښتو لازمي ژبه نه وه او په سکولونو کې منتظمینو هغې ته هېڅ توجه نه د اختیاري سبجیکټ په حیثیت باندې وه خو هغې ته یې توجه نه وه او هغې وجه څه وه. میډل او د های په سطح باندې چې کله عوامي ژوند دا لازمي وګرځوله نو هغې زما په خیال یو دا غلطي کړې وه چې د هغه وخت دوی ته د پښتو کیډر جوړول پکار و، د پښتو استادان بھرتي کول ورته پکار و. نو هغې د استادانو د نه بھرتي کولو په وجه دا وشول چې د اسلامیات زده او اردو زده استادانو په رحم و کرم پښتو پاتې شوه. نو چې چا څنګه خوښه وه ما ویله. اگر چې موږ د خیبر پښتونخوا کې د اسلامیات استاد، د عربیک استاد او د تیالوجي استاد دا تقریبا 3 کیډر موجود دي، بېلابېل کیډر موجود دي. نو دوی په کار راوړل چې یو کیډر یې د پښتو ورکړی وي خو هغه دوی ونه کړی شو. دا هم ستونزه ده چې نن هم هغه کیډر موږ سره نشته. او که چېرته دغه کیډر موجود وی نو په سکولونو کې استادانو به خامخا ځان ته د پښتو طالب علمان پیدا کول او منتظمینو سره به دغه بهانه چېرته هم نه وی چې موږ سره د پښتو استاد نشته ځکه موږ پښتو سبجیکټ زده کوونکو ته نشو ورکولی. د کالجونو په سطح د استادانو شمېره د تسلۍ وړ ضرور ده. په هر پوسټ ګریجویټ کالج کې تقریبا 2 یا 3 استادان د پښتو موجود دي او په هر ډیګري کالج کې هم یو خامخا د پښتو استاد موجود دی او په هایر سیکنډري سکولونو چې څه ته موږ وایو هغې کې د پښتو SS یو سپیشلیست سبجیکټ سپیشلیست موجود دی. دا وایي چې لکه د تسلۍ وړ ضرور ده خو داسې نه دی چې ګنې بیخي دغه ده. او بله خبره ده
چې په دې استادانو کې بیا زموږ په نوټس کې داسې استادان هم ډېر شته دي چې هغه د خپل کلاس ته د حاضرۍ په وجه باندې پښتو زده کوونکي ته داخله ورکولو نه منع کوي، راټي یې. داسې استادان هم زموږ په نوټس کې موجود دي. پوسټ ګریجویټ کالجونو کې چې کوم دي هغه د پښتو بي اس پروګرام خیبر پښتونخوا کې روان شوی دی، خو اوسه پورې یو پوسټ ګریجویټ کالج کې هم موجودو استادانو خپل پرنسپلان په دې مجبور نه کړل چې هغه بي اس پروګرام شروع کړي. اوس پرون عباسي صاحب راته ویل چې په لومړي ځل اسلامیه کالج پوهنتون دا اقدام کړی دی چې بي اس پروګرام یې شروع کړی دی. د بورډ او د یونیورسټۍ د پوهنتونونو په پرچو کې سوالیه پرچو کې باقاعده پر دا هدایات لیکلي شوي وي چې د املا هیڅ گنجایش نشته، د املا هیڅ قید نشته، د املا هیڅ قید نشته. چېرته چې پوهنتون او کالج یا بورډ په پرچو کې دا لیکي نو هلته به املا په خود ګډوډه لیکي. د پوهنتونونو په کچه د لسانیاتو سبجیکټ تر اوسه نه دی دغه شوی. په لومړي ځل باچا خان پوهنتون د ام فل لپاره د لسانیاتو یو سبجیکټ مخې ته راوړی دی او هغه موږ په ام فل په کورس کې شامل کړی دی. د لسانیاتو ماهرین موږ سره په خیبر پښتونخوا کې که څوک دي هم نو هغه موږ ته نور ضرور د انګریزۍ په توسط سره رسېدلي دي، هغه پرې پوهېږي لږ. بل په پوهنتونونو کې زما په خیال لیډینګ پی ایچ ډي پروګرامونه چې کوم فعال شوي دي هغه د تحقیق معیار ته ډېر نقصان رسولی دی. هغې وجه دا ده چې په ریګولر سټوډنټانو باندې که چېرته تھیسیس ولیکل شي د وایوا په ځای بیا خو ټیک ته ته لیډینګ پی ایچ ډي ورکړه، خو که چېرته هغې وایوا کوي او تھیسیس نه لیکي نو یو ایم اے سټوډنټ ډایرکټ د پی ایچ ډي لیول ته راوستل او هغه باندې هغه تحقیق کول زما په خیال د تحقیق معیار کموي. ستاسو وخت پوره دی، پر موږ باندې ډېر تاکید شوی دی چې د وخت مراعات وکړو. ډېره مننه.